السلام علیکم څنګه یاست ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر ښه خو باید جوړ یاست وخت مو نه ضایع کوم درځئ ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کې سبجیکټ کومه چې څه راخیستې دی هغه د بایو کیمسټري څخه مو راخیستې دي په هغه کوم چې راخیستې دي بایو کیمسټري انالایزر مو راخیستې دی انالایزر یا انالایسیز مطلب چې دی د بایو کیمسټري یعنی کوم کیمیکل دی د هغو چې کوم معلومول یا د هغو کوم کمپوننټس په معلومول چې دا کیمیکل څنګه دی په کوم طریقه باندې دي څونه مقدار کې ستاسې دی راځئ اول وارې به تعریف درته وایم بیا به زه مخ ته ځم The chemistry analyzer is an instrument that uses the principle of photoelectric coulometer to measure specific chemical compositions in a sample. د کیمیاوي تحصیل کوونکي یو وسایل دي چې په نمونه کې د ځانګړتیاوې کیمیاوي ترکیب اندازه کولو کې لپاره د فوټو الکتریک کیلومیټر اصول کاروي. یعنی د دې جملې مطلب دا دی دی وایي چې کوم دا چې دی دا کوم انالایزر چې دی یا د بایو کیمسټري انالایزر دا یو داسې انسټرومنټ دی یعنی دا چې یو وسایل دی چې د لیبارټري وسایل دی چې په هغه کې موږ څه استعمالوو دی خپله څه طریقه استعمالوي یا کوم اصول استعمالوي فوټو الکتریک کیلومیټر چې ورته وایي یا کیلومیټر په نامه باندې چې کوم دغه دی هغه طریقه معلوموي چې دی کیمیکل معلوم کړي چې کیمیکل څونه شته په جسم کې یا په دغه شي کیمیکل څونه دي یا سمپل معلوم کړي. سمپل مطلب مې دا دی چې په انسان کې چې کوم اوبه بولي دا شیان چې په هغه کې دا څونه معلوم کړي چې د اول نمبر د بولي یعنی بولي څونه پکښې کې دي سیرم څونه پکښې کې دي پلازما څونه پکښې کې ده بلډ څونه دی یعنی سیرو سپاینل فلویډ څونه دی یعنی کوم چې دماغ فلویډ چې دی په هغه څونه دی او اودر فلویډ څونه دی یعنی په دې کې چې کوم کیمیکل دی یا په دې کې کوم منرل دی یا کوم نور داسې پروټین دی چې دا څونه په دې فلویډ کې شته په دې شیانو کې څونه شته په دا ګره په دې ماشین کې معلومیږي. راځو اوس ګورو دا ماشین چې دی د دې به اول ورته درې شیان په یاد ساتئ پرنسپل آف انالایزر بایو کیمسټري دی یعنې دا پرنسپل به د دې څنګه اصول به د دې څنګه کمپوننټس آف بایو کیمسټري انالایزر د دې کمپوننټس یعنی کوم او سامان چې دی دا څنګه جوړ دی چې دی او د دې ټایپس څو دي دا څو ټایپس دی په څو قسم دي سیده دا په دې به سر ښه ایزدي خلاصېږي. مثال مې دا دی لکه شوګر ټیسټ چې ته لګوې څنګه لګېږي لکه نور داسې کیلشیم و دا شیان ټیسټونه درته لګوې څنګه کېږي د دې پرنسپل څنګه دی په دې ماشین کې کېږي څنګه د دې طریقه څنګه دی دا اول وار چا دغه کړی دی ترتیب چا کړی دی سیده ځو به مخ ته. نو اوس دا شروع کول د مخ ته په یو خبره ته په یاد ساتئ دا ټولو کوم کیمسټري انالایزر یا بایو کیمسټري په دې کې پرنسپل استعمال شوی دی په دې به ټوله سره خلاص کوم څه نو بیر لا لیمپرټس لو به تا باید په یاد ساتئ دا څنګه لا ده د دې یو داسې یو قانون دی یا داسې یو ترتیب دې ته شوی دی چې دا کوم ابزورپشن کېږي په دې کې ابزورپشن یعنی دا جذب کېږي په ذریعه باندې څنګه جذب کېږي اوس دا بلپ وینئ او دا یوټیوب دی دې ته کیوبیټس په نامه باندې وایي کېږي یعنی کیوبیټس یا ټیوب په دې کې ته چې کله یو کیمیکل یا ریجنټ سره مکس کړې نو د هغو رنګ واوړي کله چې دا رنګ واوښتی نو رنګ چې ته کله دا بلب استعمال کې بلب تر وباسې دا بلب چې دی هلته خام راووځي تر دې ټیوب چې ته بلب تیر کې یا تا یو لیزر نیولی دا لیزر چې ته بلب داسې پر بلب ونیسې نو هغه در بلب چې ووځي خام راوځي دې خواته نو دا خام چې دی دا خام طریقه دوی دغه طریقه استعمالوي. اوس ګوره چې دا بلب تر دې څنګه راووتی او څونه مقدار کې راووتی تیز و نری و زیات و نو بیا دلته یو بل میرر ورته وایي هنداره پرته وي هغه هنداره یې بیا را شفټ کړې او بل دغه ته دا کوم میټر چې دی یعنی دا کوم چې ابزوربوي دا ترتیب چې کوم کشي نو هغه به رامعلوموي چې یار دا دونه مقدار کې دا بلب ورسېدی دې ځای ته یعنی په دونه مقدار کې تر دې دا بلب راووتی دغه راووتی چې دا اوس ګوري چې یعنی اوس ګوري یو ټسټ سره واخلي شوګر وګوري هغه چې ډېر سور وي نو دی دا بلب در وباسي چې وایي دا خو په دې کې سورواله ډېر دي دا شوګر هم ډېر را روان دی یعنی دی دغه بلب طریقه استعمال کړي دلته ګوره فوټو وختي معتدل فوټو الکتریک کیلومیټر ترتیب د استعمالي دلته سیده نو هغه حساب سو بلب درته ووتی هغه دی تا ته نظر درکړي چې دونه اوس چې کله دا ریجنټ شوګر کم وي یا یو شی کم وي نو در هغه چې ته بلب تیر کې دا ګوره خام دلته خام دا خام ریجنټ چې دی هغه خام رنګ یې نو چې در هغه بلب ووځي هلته تیز راووځي نو چې تیز در ووځي نو دوی بیا د دې څه اندازه کوي چې یار دا شوګر کم دی او دا حساب دی دا پرنسپل په دې کې استعمالیږي سیده د دې لپاره اوس درې ټایپس شته د دا کیمسټري چې دی د دې درې قسم دي درې اقسام دي. اول راځي سیمي
اټو انالایزر، بل دی فل اټو انالایزر، بل دی ډرای کیمسټري انالایزر. سیده ډرای کیمسټري او ویټ کیمسټري باید ستا په دماغ کې باید ساتي. سیده ډرای کیمسټري چې شته، ویټ کیمسټري چې شته، دا به دې موږ په دې سره خلاص شي. سیده نو په دې کې دا درې شان دي. اوس راځو سیمې کې دغه طریقه استعمالیږي، دا ترتیب استعمالیږي. زه به د عکس هم درښکاره کړم. دې کې فلو وي، بیا دا سیرم در تېرېږي، دا بلب در تېرېږي. نو دا کیسه ګره شماري. نو په سیمې اټوز کې دا کیسه به وه چې تا به یو ټیسټ ولګوي، بل ټیسټ به دې نوس لګولی، بیا به دې پرېولئ، ترتیب به دې کوئ، اوبه به دې پکښې استعمالوئ، بیا به دې بل ټیسټ لګوئ. داسې به دې ټیسټونه یو ټیسټ ته به ته انتظار یې، بیا به دې نور ټیسټونه لګول. سیده نو د هغه بعد بیا فل اټومیټیک انالایزر راغله. په فل اټومیټیک انالایزر اوس دا وخت سره بیا بدلیږي. نو څونه چې وخت پر تېرېږي د هغونه ترتیب استعمالیږي. نو فل اټومیټیک انالایزر راغله. په دې کې بیا دا خاصیت پیدا شو چې ته د جسم مکمل قسم چې څه هم فلوډ طریقه یا کم کیمیکل یې په جسم کې یا په دغه هغه په دې کې کېږي. څه که هغه هارمونل وي یا پروټین لیول یا بل دا شی، هغه په دې فل اټومیټیک کې کېږي. نو فل اټومیټیک بیا خپل یو پرنسپل لري. به دې موږ په دې سره خلاص کوم. هغه بیا دا دی چې دا فل اټومیټیک چې دی هغه درې خانې لري. نو منول چې به موږ کول، کله چې به موږ سیمې اټوز کوئ، نو هغه به موږ سمپل راخستې، فریج ته به مو اچوئ، ورو ترتیب به مو ورکوئ، هغه به مو بیا سره برابروئ، یو ټیسټ به کوئ. بل سیمې اټوز کې چې به څه خبره وه، کاینټیک ریاکشن به وو اور اینډ پوینټ ریاکشن به وو. سیده کاینټیک او اینډ پوینټ ریاکشن په دې ویډیو په اخر کې درښکاره کوم، هغه به بیا وګورئ. سیده په هغه کې به دا کیسه وه. سیده نو هغه به سنګل ټیسټ هم کوئ، بیا به کاینټیک هم وو، اینډ پوینټ به هم وو. اینډ پوینټ به لګوئ، بیا به کاینټیک حساب وو، شاته به پمپ وو، لږ سمپل پر علاقه، زیات سمپل پر علاقه. سیده نو دا کیسه به په دې کې زیاته وه. راځو اوس پر اټو چې درې خانې درلودې، درې خانې لري. د درو خانو سره دلته کوچني لاسونه دي، دې ته روبوټیک ارم وایي کېږي. سیده چې ګره ټوټل په روبوټ په سیستم چې څونه چې وخت ځي هغونه اډوانس سیستم راځي. نو درې خانې دي. یو دی دې ته ریفریجریټر هم وایي کېږي. په دې ته ریجنټ ورواچوئ چې سمپل ګرد ورواچوئ چې دا خانې لري، خپل خانې لري چې دې څونه ریجنټ ځایږي. په ځینې کې 50 ځایږي، په ځینې کې 200 ځایږي، په ځینې کې هر څومره چې ځای وي. دا هم ټمپریچر مینټین ساتي، هم د ریجنټ په هغه ترتیب پراته وي، نه خرابېږي، نه څوک دا چې په غلطه طریقه راپورته کولی شي. سیده دی بغل ته چې دی دا بیا خانې دي، چمبر چې دی، دا چمبر کې بیا ته سمپل ږده واچوې چې هر څونه سمپل یې 200 سمپل یې 300 سمپل یې 100 سمپل یې هغه په دې چمبر کې ږده واچوې. دغه درېیمه خانه چې ده، دا درېیمه خانه بیا څه چم کوي، دلته بیا چې کوم کیورډز یعنې فوټو الکترو بلب دی یا لیمپ پراته چې دي، نو دلته هغه لیمپ پراته دي او کیورډز پراته دي. کیورډز چې کوم ټیوب دی، دلته شاوخوا تقریبا 50 ټیوبه پراته دي. نو که بلب هم ډېر پراته وي، بلب بعض اوقات یو پروت وي یا دوه پراته وي. دا چې دي دلته داسې ورته پله ګرځي. هلته دی سمپل، نو چې یو سمپل یې ورکړي، هغه دا روبوټ ارم یې راخلي، یو یې پرېولي، یو یې صفا کوي، یو ریجنټ راخلي، یو R2 راخلي، یو R1 راخلي. نو دا ټوله په دې کې یو یې پرېولي، دا سمپل هم سکینېږي دلې او هم دا چې دي دا سمپل کشي، هلته ټیسټ ورکوي، کوي پورته کوي، دا ترتیب دي. سیده دې کې دا کمپوننټ هم کور شو. سیده ارم دا حساب شو. دا د بایو کیمسټري انالایزر چې دی، دا پروسس دی او دا پرنسپل او دا طریقه ده. سیده او دا ویټ کیمسټري ده. ویټ کیمسټري هغه کیمسټري ده چې په کم کې اوبه استعمالیږي، یعنی هغه ټوټل لیکویډ فارم وي، سولیډ فارم په هغه کې نشته، یعنی ګرد اوبه وي، مایع وي، ټوله د اوبو څخه کار اخیستل کېږي، یا ریجنټ د اوبو وي یا ترتیب د واشهیې ترتیب کولی شي. یو به بل دا خبره پکښې کوو، کله به سړي سره ټیسټ خراب شو، یا به پوزیشن خراب شو، یا به سمپل سړي ته نه و معلوم چې دا سمپل به دې چیرې واچوي، چیرې به نه واچوي. د دې حل دپاره بیا د فل اټومیټیک کیمسټري ماشینان چې دي، دا بیا ډېر په دې کې سنسیټیو دی. که د ریجنټ یو ځای غلط کښېږدی، درښیي چې دا په دا نمبر کې دی، 50 نمبر کې دی کښېږدی، په 10 نمبر کې دی کښېږدی. که د سمپل په یو ځای خراب ځای کې کښېږدی، بیا هغه ځای هم درښیي چې دغه ځای کې دی کښېږدی، دغه ځای کې په ټوټل په کمپیوټر کې درښیي. ټوټل اټومیټیک سیسټم دی. ته به ما سمپل واچوې، سیرم چې در واچوې، نور دی ټوله کار کوي. ته به خالي سلیکټ یې دی، نور ته درښیي چې دلته د سیرم پروت دی، دغه نه سیرم پراته دي، دونه ریجنټ پراته دي، دونه قسم کې دی، په دونه
په مقدار کې پراته دي او دا ریجنټ دونه وخت درته وایسېده او دا ریجنټ چې دي دا سیده لږ کله کله په دې کې ریجنټ پاتې سي په دا بوتل په اخره کې چې دی پوزیشن او کلیبریشن د دې مشینان چې دي د دې مشینان ټوله کلیبریشن دی او دا کاینټیک طریقه استعمالوي په دې کې چې ده. یو دوه جملې به هم په یاد ساتئ دا بله دلته اوس ګوره زه اول جمله دلته هم بیا پاتې کړې دي انټیګریټډ سیسټم ورته ویل کېږي. دا بیا داسې یو سیسټم یو داسې طریقه ده چې په دې کې بیا دی راولاړ شي اوس بایو کیمسټري انالایزر لکه شوګر LFT انزایم دا ټسټونه دي دا په جلا شکل کېږي. هارمونل انالایزر بیا جلا دي. انټیګریټډ سیسټم چې دی نو هغه بیا څه چمه کې بایو کیمسټري او هارمونل انالایزر چې دی دا سره یو ځای کړي نو چې دا کله سره یو ځای کړي دوه مشینان سره یو ځای سي یو سیسټم ځینې جوړ سي نو هغه سیسټم ته وایي کېږي انټیګریټ سیسټم یا انټیګریټډ سیسټم. صحیح ده. یو بله جمله مخته ده هغه مو درته وایم. دلته یو بل سیسټم هم شته دې ته وایي کېږي موډیولر سیسټم. موډیولر سیسټم بیا دا دی چې ته خپل په لاس باندې سره برابرې دې ته یا که ستا په لیبارټري کې بایو کیمسټري ټسټونه ډېر وو لکه LFT شوګر د دې لپاره بیا هغه بایو کیمسټري مشین ور زیات کړي یا که هارمونل لکه T3 T4 دا زیات وي نو دغه لپاره بیا T3 دا دغه کړي. یعنې دا دواړه موډیولر سیسټم چې دی دا بیا فوللی اټومیټیک سیسټم دی. غټ مشینان دي د یو لاین سوینځ د بل لاین پورې دا ټوله یو غټ سیسټم ځینې جوړېږي د دې اساسي ده. اوس دلته ګوره ډرای کیمسټري بیا چې دي ډرای کیمسټري او هغه کیمسټري ته وایي کېږي په دې کې نه ریجنټ شته نه اوبه استعمالیږي نه یو بل داسې شی استعمالیږي چې هغه د اوبو سره تعلق لري. مطلب دا دی چې وچه کیمسټري چې کوم وچ وي پوډر فارم وي. ډرای کیمسټري بیا خپل چپان لري او کارټیج لري. کارټیج یعنې خپل چپ لري هلته به بلډ واچوي بلډ بیا لاندې فوډر لري د فوډر لاندې چې راځي هغه د څه څخه کار اخلي د هغه بلډ څخه یا د سیرم څخه د فوډر لاندېږي نو هغه چپ څخه بیا لاندې ریزلټ درښکاره کوي. زه یې درښکاره کوم دا وګوره دا چې میکانیزم ترتیب ورته برابر کړی دا مشین کې بیا ډرای کیمسټري ټسټونه کېږي. ډرای کیمسټري هر یو نه کوي خو خیر بالر لکه موږ ګلکومیټر استعمالوو دا ډرای کیمسټري ده یا بله شوګر چې موږ په ګوته چکو دا ډرای کیمسټري ده. په دې باندې دا ډرای کیمسټري ټسټونه کېږي. مطلب بوچ یې په دې کې فوډر خپل د چپانو په ذریعه باندې دا ټسټ کېږي. خالي وینه ور واچوه بلډ دی ټوله خپله د سیرم لندې ترتیب کوي هغه ټوله ترتیب درښیي دې ته ډرای کیمسټري وایي کېږي. دا پوره یو میکانیزم دی 3 ټایپه په دې کې باید ستا په یاد وي سیمي اټو او فول اټو او ډرای کیمسټري باید کیمسټري کې دا لفظونه ستا په یاد وي سي دی ټوله دا یو میکانیزم سره برابرېږي. دا د کیمسټري یو پروسس مطلب ټسټونه کېږي. مشینان هم درښکاره کوم دا ټوله چې دا بایو کیمسټري مشینان دي زه درته وایم په دې کې الکترولایټ بایو کیمسټري ده دا سیمي فول اټو قسم مشینان چې دي دا ټوله په دې کې زه درښکاره کوم. او ویډیو کوم خوښ شوی درسره شیر کړئ لایک یې کوئ کوشش کوئ چې یو بل ته